زما د اسلام ګرانو قدرمنو سامعینو حضراتو دا مقتضى الحال موافق چونکہ دا عرفی مبارک ورځ روانه ده او دا شان د لوی اختر ورځ نو د هغې متعلقه د قربانۍ بهترین کار او د هغې فضیلت قصدن عمدن مالدار انسان د هغې ترک کوي د هغې سزا او ورسره ضمن کې هغه خلک چې د قربانۍ باندې کومه خرچه کړې وي د قربانۍ متعلقه بعضې اشیا خرڅوي د ځان په مفادو باندې راوړي د هغه انسانو ګناه د هغه انسانانو جرم د چند احادیثو ترجمې په ضمن کې به بیانېږي. دا د تقریر او د ننني بیان خلاصه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت د پاره د محبوب علیہ السلام په بارها بر شفاعتونو سپارښتنو باندې سړي آسانې لارې د مغفرت د ګناهونو جوړې شوي دي او تیارې کړې شوي. لیلۃ القدر دی امت ته ورکړی شوی دی. دا هم د نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم په سپارش روایاتو کې راځي چې د ما سبق امتونو عمرونه ډېر زیات 200-300 کاله عمر 400 کاله عمر ضرورتاً چې د چا عمر ډېر وي په دغه عمر کې به هغه عبادات هم زیات وي. په دغه خبره نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به په زړه کې د امت په حال باندې خفه و چې زما د امت عمرونه کم دي او عمر د دوی یا 80 کاله یا 80 یا 80 کلونه اسنا چې زما د امت اعمال کم وي د نور امتونو نیک اعمال زیات وي. دا نور امتونه زما په امت باندې د اجر د ثواب په نسبت کې مقدم رانش. په دې خبره به د مبارک ډېر خفګان ښکاره کوو. ډېر زیاته غوښتنه به یې کوله چې زما امت د پاره د اسانۍ سلارې پیدا شي. د هغې بارها بر سفارش او سوال د قبول په بدله کې نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم امت ته د لیلۃ القدر شپه ورکړې شو. داسې شپه وه چې هغې کې د یوې شپې عبادت د 3 کالو 4 میاشتو یو څو ورځو قبول شوي عبادت مقابله کې برابر راځي. چې امتیانو یو امتی یوم په ټول عمر کې دغه شپه راټینګه کړه او یا 2 ځل راټینګه کړه یا 3 ځلې راټینګه کړه نو د نور امتونو چې د هغې عمرونه څومره زیات دي خو په عباداتو کې به دې امت ته ونه رسېدی شي. نو په دغه سلسله باندې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د امت د اسانۍ دپاره څه نور هم ډېر سپارښونه کړي. نو د هغې سپارش د قبول په بدله کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د امت دپاره څه خاصې شپې او خاصې ورځې ورکړې شوي. من جمله د هغې نه 15 شپې په حدیث مبارک کې راځي. مضمون یې دا دی چې کوم انسان د عرفې شپه په عبادت باندې تیره کی په قیام باندې من قام لیلة عرفه چا شپه د عرفې په قیام تیره کړه د دې دا معنی به نه وي چې سړی پکې په مانځه ولاړو نه یعنی دا شپه یې ویښه تیره کړه په عبادت باندې که هغه په درودو که په سلامو که په ذکرو که په تسبیحاتو که په تلاوتو خو دغه شپه د ویښه تیره کړه. او دارنګې شپه د لوی اختر او شپه د واړه اختر او شپه د عاشورې د 10مې او شپه د 15 د شعبان
د برات د میاشتې 15 چې موږ ورته وایو. د حدیث مبارک مضمون دی چې دا 15 شپې چا تېرې کړي. بعض روایتو کې داسې راځي چې دغه انسان زړه به الٰه العالمین مړ کوي نه. په کم مرګ باندې؟ هغه مرګ باندې چې هغه مرګ کنایه د کفر نه ده، او زړه به ژوندی په هغه ژوند باندې چې کم ژوند کنایه د ایمان نه ده. مثال د مؤمن دا د ژوندي دی، مثال د کافر د مړي دی. او من کان میتا، هغه سړی چې مړ دی دا په شان د ژوندي کېدی شي تمثیل کې نشي کېدی. نو مقصد به دا جوړیږي چې دا 15 شپې چا په عبادت باندې تیرې کړي، نو دغه انسان به د دنیا نه بې ایمانه نه ځي. چې کلم د دنیا نه ځي، الٰه العالمین به د دنیا نه د ایمان سره تیروي. لویه خبره ده. هغه سلسله کې د محبوب علیه السلام د شفاعتونو او بارها بار غوښتنو په بدل کې ورځ د عرفې هم ورکړې شوې ده، چې د هغې متعلق متعدد روایات راځي. روایت د مسلم د ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ په روایت سره دی. هغه وایي سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن صوم یوم عرفه. د عرفې د ورځې د روژې متعلق د محبوب علیه السلام نه استفتاء وکړې شوه. چا فتوا وغوښته؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتوی په جواب کې وویل یکفر السنة الماضیه والباقیه. د عرفې د ورځې روژه دا یو کال مخکینی گناهونه رجعي او یو کال در روان کال گناهونه رجعي ختمي. نو حدیث د عمل لپاره دی، او د عرفې ورځ په غالب ګمان باندې در روانې جمعې ورځ به جوړیږي. اوس دا بله خبره ده چې پاکستان کې د خالی په ورځ څوک اختر کوي که نه کوي، یا به زمونږ بیا اختر راځي که نه به راځي. خو غالبه ګمان دا دی چې عرب هغوی د خالی په ورځ اخترو کې را روان، او د جمعې ورځ د هغې عرفه راشي. ممکن چې مخالفت وشي، مخکې رستو شي. نو مقصد دا دی چې هغه کومه ورځ باندې چې عربانو هلته عرفات ته خروج کړی، یعنی حاجیانو، هغه ورځ به کوشش کوئ چې روژه ونیسئ. داسې به نه کوئ چې تاسو د خپل اختر موافق د اختر نه مخکې ورځ ته عرفه ووایئ. زمونږ او ستاسو په ویلو هغې نه عرفه نه جوړېږي. زمونږ په پاکستان کې خو داسې هم کېږي چې کله 3 ورځې وروستو اختر وي، نو بیا به د اختر 2مه ورځ زمونږ او ستاسو عرفه وي. نو دا زمونږ او ستاسو په تعیناتو باندې نه ده. بی عایشې صدیقې رضی الله عنها یو فتوا کې وایي چې عرفه هغه ده چې خرج الامام الى عرفات، چې کله امام عرفات ته ووته، بس دغه عرفه ده. په تمامه دنیا کې به هم دغه ورځ عرفه وي. نو کومه حدیثو کې چې د عرفې د ورځې فضیلت راغلی دی، نو دې کې به موږ او تاسې د عربو سره موافقت کوو چې ای چاته عرفه وویل هغه به عرفه وي. نو د 2 کالو ګناهونه ور باندې رزيږي. دغه روایات ابو داود شریف، نسائی، ابن ماجه، ترمذی، مسند احمد، طبرانی فی الاوسط، متعددو کتابونو په مختلفو مضامینو ذکر کړی دي. لکه روایت د ابي سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ د محبوب نه مرفوع روایت دا پیش کوي من صام یوم عرفه غفر له سنه امامه وسنه خلفه. چا چې د عرفې د ورځې روژه ونیوه، یو کال مخکې ګناه ورجولی شي، وبخلی شي، یو کال وروسته وبخلی شي. ومن صام عاشورا غفر له سنه. بیا د محرم راځي، د محرم 10مه ورځ د عاشورې روژه چې چا ونیوه، نو د یو کال ګناه په هغې باندې هم رجیږي. او روایت د مسروق د طبرانی او د بیهقي د عائشې بیبي نه روایت کې نو دخل علی عائشة رضی الله تعالی عنها عرفه. مسروق وایي چې عائشې بیبي ته لاړم ورځ د عرفې وه. فقال اسقوني. مسروق وایي عائشې بیبي ته مې وویل چې ما ته لږ اوبه راوړئ. فقالت عائشة رضی الله تعالی عنها. عائشہ بیبی ورته وایي یا غلام اسقه عسلنا. یو غلام ته امر وکړه چې د تشات ورکا.
ثم قالت وای چې ما کله شاتو خوړلو مسکل بیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ما تو ویل ما انت بصائم یا مسروق مسروقتا روزه نه دنی ولی قال لا ما ورتوی چینا ان يخاف ان يكون يوم الاضحى ما سره دایر پیدا شو اسنه چې شکی خبروي کزه چر روزهونی سمدا بدلو اختر روزراش زلن شکی شیوما چا ویل چې عرفه دا او چا وی چې نن د اختر روز د عرفه پرون تیر را دی کې شکو نو ما ته دا سودا پیدا شو کزه روزهونی سمدا د اختر روز نه اختر روز روزه خو جایز نه وی پدی و جماونه نیوا فقالت عائشة بی رضی اللہ تعالی عنہا ورتویل سذالک داسندا انما عرفت یوم یعرف الامام ویوم النحر یوم ینحر الامام عرفی خواغ ورزوی چه امام دا عرفات میدان توزی دا عرفات میدان توزیم دقا دا عرفی ورزوی یعرف مانا یذهب الى العرفات اور از دا نحر چی کم دا آگر چی انحر الامام امام پاک قربانیو کی ننن دا عرفی اور از دا ذکر چی امام وطل دے اور بے اور توائی وما سمعت یا مسروقو اے مسروق آیتا دا حدیث دا محبوب علیہ السلام اورد لندے اگا دا حدیث دے چن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یادلہو بی الف یومنا محبوب مبارک بدا سے فرمائل چه دا عرفی دا ورزی روزه چی کم دا 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 زرو رزو دا روزو ثواب برابر دا زرو رزو فشوق سبحان اللہ وزی کان یعدلو بی الف یومن زر رزی دا آغا حدیث 350 ورزی او 350 960 رزو گناہونا پی بانی رجیگی او د دې حدیث نه پته ولګی دا چې دا د زرو روزو عمر اجر او ثواب انسان ته به باندې ملاويږي د تجار او د دیړیمار فرق پس شي کی وی تجار او خيار وی دیړیمار قمقل وی کپه کوشش باندې وی نو دیړیمار د سر نه مقام پورې خواته 10 غنټې ځان نډره خلو باسي پاکل وینو دیړیمار به مقام ډیر روپیا خسته او تجار چې کوټه کې ناس دی او موبایل غوږ ته نیولې دی هغه دی یو روپۍ نه ګټلې ځکه چې پکې ته ناس دی ایسی ته ناس دی خو نه هغه خيار دی د ګټې ځای پیژني او دیړیمار قمقل دی قدر دیړې په ځای باندې چې ته یو شکور کې کیلې مخسته او سړک په غاړه ناس نه تجارت وي کې ډیر خیر او برکت وو نو ماقام کې دي چې دین ډیر زیات شي ګټلې خو بس فکر د انسان وي ته یو دیړیمار ته وایي چې راته کومه دیړی کې راشه په دې کېلې د تواخلم سړک په غاړه خرڅوا وی کداره تسخاشي ناغه دومره زړې د چنچنی عمره ابي دیړی نه خو تعالی کوم کار ته پیدا کړی نه بل کار کولی نشي بس ټول عمر خواري 40 کاله 50 کاله واسه چې طاقت یې ختم شي نبیا که بچی خو خبره راګنی بس نو تجارت نشي کولای هغه نو مقصد می دانه چې دیړی ناجایز ده غلطه مسله باندې نقلوي سو کی کوي خبره ده جایز ده خپل مت هغه حلال روزي ده عبادت ده چې د خپل لاس نه سړی خوراکو کی خبره ده خو تجارت ته خیر او برکت نه رسیږي هم دی وجنا دی دنیا کې چې هغه تجاران کم عزتمند دي او لک دیندار دي نو دا فکر ساتي چې دا په هغه دنیا میں عزتمند دي چې دلته عزتمن کالتم عزت ور کوي بیا خو چې دیندار او بی دین انسان نه وو د تجارانو متعلق یو روایتو کې دا راځي چې دا د شهیدانو سره په یو صف کې ولاړ وي دا سه روایت شاذوم راځي چې دا به د ډیرو نیکانو اولیاء په صف کې ولاړ وي او دا سه روایت هم راځي چې تجار الفجار یوم القیامه تجاران په ورځ د قیامت د فاجر او بدکارو په صف کې ولاړ وي سره ویوش تجارت ته تجاره فرق دی نو زما تمثيل کې مقصد دا دی چې مواضع د غټي د ډيري غټي چې کوم نبی عليه السلام بیان کړی یا راټینګول پکار دی کېږي چې یو شیخ دی ماروي ساده وي ناپوهوي کم فهموي هغه یو سل روزي ونیسي خو چې د عرفي ورځ راشي داتې پاتې شي یو بل ځوان دی روزه نه نیسي خو چې د عرفي ورځ واله
دا غلام حضرت مولا بیان اورید چیرې دا یو روزه او دا خبره د خپل نه ده، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو ترجمه یې کړې ده چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عائشه بیبي وایي کان یعدل ب1000 یوم، دا عرفې د ورځې روزه د 1000 ورځو سره برابر ګڼله او د هغې د اجر سره برابر ګڼله. بس یو خیر سړی دی هغه د عرفې ورځې روزه ونیو، نور یې نیولې نه ده. نو خلک خو هغې سړي ته ډېر تکړه سړی وایي کم سړی چې 100 روژې نیولي خو د عرفې ته پاتې ده، خو عند الله د 1000 روژې نیولې دي او هغه 100 نیولي، لس چنده د اجر ته زیات دی. ځان نو خیاران تجاران جوړ کړي، د ګټې ځای پیدا کړي. دا شان روایت د بیهقي شریف کې راځي، عائشہ بیبي وایي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيام يوم عرفة كصيام 1000 يوم، دا عرفې د ورځې روژه داسې ده لکه 1000 روژې چې نیولي. هلته لفظ د یعدله راځي، دلته تشبیه د هغې څه ورکوي په اجر و ثواب کې. بهرحال نو د مقتضى الحال موافق یو مسله چې موږ تاسو ته په هغې عمل کول پکار دی، هغه دا ده چې را روان د جمعې ورځ کوشش وکړئ ټول او روژه ونیسئ. د هغې نه سوا دا 10 ورځې د هغه 9 ټولې چې دا میاشت رانوې شوې ده په 10مه اختر راځي، دغه 9 ورځې ټولې چې کوم دی مستحب دی او بهترین کار دی چې څوک یې نیوې شي اوس نه دی شروع کې روژې دې نیسي. خو که ټولو ته چاوس نه کېږي د عرفې د ورځې د 2 کالو ګناه پرې رژېږي او د 1000 روژو اجر انسان ته په باندې ملاويږي، زیات کوشش او تلاش لري شي وکړي. او بل مسله دی وخت سره موافقه ده چې د عرفې شپه روانه ده او د لوی اختر. زموږ نوجوانان په دغه شپو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زبان مبارک د شوی ارشاداتو سره بالکل مقابله کوي. امتی ځانګړي نوجوان خباتر ځانګړي خشیخ بځانګړي، لیکن نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دغه شپې عبادت د پاره وضع کړی دي، امونږ او تاسو دا میلو ته وضع کړی دي. خشیخ به خو په دغه شپه به شیطان به ورخطا کی، د اختر شپې به په میلو تیری، دا وخت پورې او په خاریه کې ګرځېږي. روایت دا امام ابو نعیم الاصبهانی دی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ راوی دی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی، من احیا اللیالی الخمسہ، 15 شپې چې چا ویښې تېرې کړې ژوندی یې کړې، هغه 15 شپې کمې دي لیلة الترویه، یو د ترویې شپه ده. ترویه د روانه دی په معنا د خړوبوالي باندې، دا د عرفې د شپې نه هغه وړاندې شپه ده او دې ته لیلة الترویه ځکه وایي چې د دې په سبا باندې سبای کې هغه وخت سره به خلکو خان ساتل، دا به په اوبو ماړه کړل، نو بیا به د ماسپښین مونږ وینا ته ورسو، بیا مازدیګر بیا ماښام بیا ماخوستن سبای د عرفې شپه دا به دغلته مینا کې تېره کړه چې دا سنت دی، 15 منځونه دي، او بیا به سهار روان شو نو بیا به عرفات ته لاړه. نو دا ترویه ورته ځکه وایي چې په دغه زمن کې به خلکو خان په اوبو باندې مړول. نو یو د عرفې د شپې نه مخکې شپه چې د دې میاشتې 8مه شپه راځي، ولیلة عرفة بل د عرفې شپه، د دې میاشتې 9مه شپه، ولیلة النحر بل د اختر شپه، ولیلة الفطر بل د واړه اختر شپه، ولیلة النصف من شعبان او د 15 شپه. دا 15 شپې چې چا ویښې تېرې کړې، نو محبوب علیہ السلام فرمایي وجبت له الجنه، دغه انسان ته جنت واجب شو، جنت ورته واجب شو. نو او بعض نور روایتو کې راځي چې من احیا لیلة الفطر و لیلة الاضحى، د واړو د لوی اختر شپې چې چا په ویښه تېرې کړې عبادات یې وکړل،
په ویخه خدا معنا نه چې میلو کې وګرځي د عبادتونه وکړل لم يمت قلبه يوم تموت القلوب هغه ورځ چې زړونه مړ کېږي د زړه به نه مړ کېږي ما مخکې وویل چې دا کنایه ده د کمال ایمان نه چې د دنیا نه ځي نو دی به د ایمان سره ځي نو بله مسله و د وخت مناسبه دا ده چې د عرفې روژه به ونیسو کم چې زنانه آواز اوري کم تاسو یې کم آواز چاته نه رسېږي کورونو کې ووایئ او بله دا چې دغه درې شپې اگر که د واړه اختر شپه او پنځلسۍ رانه څه کال تېر شوي دی بیا به راشي روانې خو دا درې شپې لنډې را روانې دي چې د ترویې شپه ده او د یعنې دې میاشتې اتمه ده او د عرفې شپه ده او د اختر شپه ده چې دې کې کوشش د عبادت وشي او که نور ډېر لټان یو او عبادت رانه نه کېږي نو چې دغه درې شپو کې خو د ماخوستن او د سهار جمع رانه قضا نه شي جمع خو هېڅکله هم قضا کول نه دي په کار لکه د دوه جمع متعلق حدیثو کې راځي چې دا دوه جمع په منافق ډېرې درنې وي نور جمع منافق هم کولی شي خو دا دوه پې ډېرې درنې وي د ماخوستن او د سهار جمع نه شي کولی نو خو حدیث مبارکو کې راځي چې سړی د ماخوستن منځ په جمع باندې وکړي او د سهار منځ یې په جمع نه وي کړی نو دته دومره اجر میلاویږي لکه نیمه شپه چې په عبادت تېر کړي او چې د ماخوستن منځ یې په جمع وکړه او د سهار منځ یې په جمع باندې وکړه نو دته د تمام شپې د قیام اجر میلاویږي او یو سړی دی چې هغه ټوله شپه لګیا دی په تهجدو باندې خو ماخوستن او د سهار منځ یې بې جمع شه او بل ځوان دی چې ښه خوبونه یې وکړل خو د ماخوستن او د سهار جمع یې کړې اجر د دې جمع والا پې زیات دی لکه چې هغه عمر په مستحبو کې تیر که او د په سنتو کې تیر که زر مستحبات چې راغونډ کړي دا د یو سنتو ځای نیسي دغه وجه ده چې مخکې حدیث کې بیان شول چې د عرفې د ورځې روژه دا د زرو روژو اجر و ثواب لري نه هغه روژې چې هغه سنت نه دي مستحبات دي هسې ته ځان نه شیخي کې او دغه روژه سنت ده نبي اکرم صلی الله علیه وسلم نیولې ده اوامر یې پیشته دي تجدیدات یې پیشته نو هغه زر مستحبات عمره اجر الہ العالمین تا ته په یو سنتو باندې درکوي نو دغه شپو کې اول خو قیام پکار دی که نور وس مو نه کېږي نو جمع د ماخوستن او سهار پکې مه قضا کوئ چې دا شپې عند الله د قیام په ځای باندې حساب کړی شي او د محبوب په زبان وجبت الجنه په دې بشارت کې زمونږ استاد الہ العالمین نصیبې پیدا کړي بله مسله چې هغه روانه دی وخت سره مناسبه ده مسله د قربانۍ ده قرباني اضحیه بهترین عمل دی هغه چا باندې لازم دی چې هغه مالک د نصاب وي نصاب 200 درهم دی نو 200 درهم په یو سلو اتیا کې یا کم و زیات نن سبا درهم دی څه د پاسه 1,000 روپۍ کلدارې د خپل ضروري حاجاتو نه زاید د سره وي په دغه انسان باندې قرباني لازمیږي خو بعضې فقهای کرام لکه صاحب د بحر هغه لږ دا مسله نور هم سخته کړې ده او وایي چې 200 درهم چې دي 2.5 تولې سپین زرو موافق جوړیږي او توله د سپین زرو په 100 یا څه د پاسه کم و زیات لکه 2.5 تولې سپینو زرو ته مو واړوله نو کېدی شي چې 8,000 کلدار یا 9,000 کم انسان د خپل ضروري حاجاتو نه زیاتې ولري نو په هغه باندې هم قرباني لازمیږي نو خلاصه دا چې هغه انسان چې په هغه باندې مالک د نصاب دی زکات لازم دی قرباني هم پې لازمه ده هغه انسان چې د بل چا نه اخذ د زکات نشي کولی او روا ورته نه دی په هغه باندې هم قرباني لازمه ده کوي به دی مسله د سرسایي چې کومه ده هغه د دې مسلې نه لږه سخته په دې باندې ده چې کې فقهای کرام وایي چې د سرسایي په نصاب کې به د کور زاید سامان هم حسابېږي زاید سامان چې ستا د ضرورت نه زیات دی هغه به حساب کې که هغه روپۍ جوړېدې نو بیا هم تا باندې سرسایي لازمیږي او هر چې قرباني ده در زکات په شکل باندې دا ستا د حاجاتو ضروریاتو نه زیاتې څه پیسې غواړي چې تا سره وي
نو بیا در باندې لازم دایمو په دې کې اختلاف شته چې دا واجب ده که سنت ده. جمهور علما په دې باندې قائل دي چې دا سنت ده مؤکده، او رائے د امامنا امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دا چې دا واجب ده او لازم ده. فصل لربك وانحر، منذ کرف پل تونحر او قربانیو کا دلته مامور به ګرځیدل ده او امر تقاضا د وجوب کین او قربانی واجب ده. فضیلت متعلق بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ده د محبوب نے مرفوع سلام فرمائل ما عمل آدمی من عملنا، یو بن ادم یو انسان یو عمل بنکی پا ورز دلو اختربان لین حب الى اللہ من احراق الدم چاگد الہ العالمین تا دیر محبوب شی دا آغینا چیوینتو یئی. دا اختر پا ورز بانی انسان وائی دیر عبادتو نکی، خدا عبادت چې دا وینه تو یی د دینه محبوب عبادت الہ ته په دغه ورځ بل نشته دی. نو دا اختر د منځ نه محبوب کا، په دغه ورځ د تکبیراتو نه محبوب کا، نور عباداتو نه محبوب کا. وَإِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي فَرْجِهِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، او دغه ساروی ورځ د قیامت کې برازین سره د خکرو برازی سره د وړیو سره د سمانو دار سره برازی استاد تل د نیکی کې و پریوزین د نیکی تل استا بدرنی. وان الدم لا يقع من الله بمكاننا، نور خو پریک دی چې دا کم ویني ساس کې تلیږي دغه وینهم الہ العالمین په نسبان دی په یو شرف او مکان کې پریوزین دا عمر ته د اجر په زیبان نیکی په عملنامو کې اچي. نو فتویبو بها نفسا محبوب وائی پس په خوخی د نفس باندې تاسو قربانی نه کوي، اسی ځان ته مخلاص وای، اسی ځان مخلاص وای په خوخی د نفس باندې کوي. دې مسله کې د پاکستان خلکو د افغانانو نه ګټلې ده. افغانان مدای او سرګوري ټول بنوایم خو اکثر داسې دي. دا پاکستان خلک چې دي، د پاکستان خلک یاره نور به هیڅ خانه کې خودی ورځې ته ډېر باتور وي، ډېر تکړه وي، او قربانۍ باندې ښه پوره خرچه کوي. دو شیونو کې د پاکستان خلکو افغانانو نه خکلکه ګټلې چې یو د مسجد صفایي او خدمت او یو قرباني، او په اجونو کې عمرانه ګټلې ده، اجون هم ډېر زیات کوي. افغانانو خو د انقلاب نه وړاندې ولایت په سطح یا ولسوالۍ کې به یو ډېر مشهور و بیا حاجي صاحب دی، حاجیان به ډېر کم و، اوس شروع شوي دي لله الحمد. په افغانانو کې هم پیدا شوي دي حاجیان، او کم خلق چې هغوی د مقدس مقاماتو تعظیم کوي هغه قوم خدای تعالی نه خرابوي. که پنجاب ته تلاړي مونځ به نه کوي خو جومات به ښایسته جوړوي. دغه د جومات ادب کوي، د دغې وجې نه د مقدس مقاماتو تعظیم زړه کې ساتي، خرابوي نه خدای تعالی. کار څه دی ورته ساتي، آخرت کې به اوسه ګوري بیا چې تا مونځ نه دی کړی تا سبب. لیکن دی دنیا کې بې عزتۍ ته نه ورکوي. باران هم زمونږ نه پې ډېر کوي، فراخي د روزیان هم زمونږ نه پې ډېره راولي، ځکه د پاکو ځایونو تعظیم کوي. د نیکانو خلکو قدر هم ورکې زیات دی. هل ترسرون و ترزقون الا بدعفائکم، یا روایتو کی راضی چی سلویخ ابدالیین دی نیکان دی، بهم ترزقون و بهم تنصرون و بهم تنطرون و بهم تحیون و بهم تموتون. روایت عبداللہ ابن مسعود دی، جلال الدین سیوطی رحمه اللہ ذکر کرده. سلویخ اولی کرام ابدالین دی وائی چی آغی پوجہ باندې تمام دنیا باندې باران د هغې پوجه کیږي، تمام دنیا سره امدادونه د هغې پوجه کیږي، او دا څومره حیات بچی چې چاته ورکول کیږي دا د هغې په برکت، دا څومره چمري وي د هغې د وجې. شاګرد ورته وایي چې دا باران به د هغې د برکت وي، د هغې دعا به وي.
نو دا مرګ او ژوند څنګه په هغې باندې دی؟ عبدالله ابن مسعود صاحب ورته وایي چې هغې چا نظره خوشحال شي وي الهه ده ته بچي ورکړي، خدای تعالی بچي ورکوي. چې چا ته یې غصه راشي خدای وایي تبهی پرې راولي یا تبه برباد شي. نو ځکه دوی ته نسبت کېږي، سبب دی جوړي ظاهري اسباب. لولا عباد ركع وصبيان رضع وبهائم رتع لصب العذاب صبا. کواړه واړه بچیانو ته نه رو دی، کسارو گیاګانې نه خوړې، یعنی گیا خورون کې ساروی نه وي، تیریدون کې بچی نه وي. عباد رکع عابدین بندگان نه وي، رکوع سجدو والا خلق عابدین اولیاء نه وي. لصب العذاب صبا، حدیث مبارک دے سخ عذاب با پدے خلقو، شدید عذاب براغلے خو چې ناراضی ور باندې در دے دریو خلقو برکت. ماشوم ګناه نه کړي، ساروی ګناه نه کړي، او د نیکانو سره برکت شته دي. نو بهرحال مقصد می داري چې د دې علاقو خلق چې کم دي دې مسله کې ډیر کوشش کوي او پټیر خوخی باندې ساروی اخلي. خبره ده داشن بل روج کہ راضی روایت دا زید بن ارقم نے قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا محبوب نے صحابہ کرام تپوسو کہ یا رسول اللہ ما هذه الضاحی، دا قربانیاں اس شے دے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم صلوات اللہ علیہ وسلم، دا استاسو د نیکو د پلار ابراہیم علیہ السلام طریقہ. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله، ویخ زمونگ نا پارا پدے کے سا اجر ملاوی گی. نو محبوب ورتوائی بکل اشارت حسنا، تاسو تا دمرا اجر ملاوی چھ دا یو ویختا پا بدل کے لو العالمین ستاسو عمل ناموں کی یو نیکی لکی، یو نیکی ورکیا چھ. صحابہ کرام خو مسئلہ سما تفصیل تر رسوله پټی کی هغه وویل چې ښه چې هر وخت په بدل کې یو نیکی وي، نو چې چا ګډه لال کړي نو د هغې خو ډېرې زیاتې وړی دي. نو هغه انسان قالو فالصوفو، صحابه کرام تپوس کوي نو د وړۍ متعلق مرایسه ده. محبوب علیہ السلام فطور کے بکل شارت من الصوف حسنا، دا یو ویختا دا وڑی پا بدل کے انسان تا یو نیکی لکل شین، یو نیکی کم شتا ورطا. ذکا دا گڑ دا قربانی فضائل چی کم دی پا نور قربانی زیاد دی، فضیلت دا گڑ پا نور بانی زیاد راغلی دی. نور علتون ام کی دی شی لوی دا علتون داوم دی چې نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخپل دو گڑان لالول. داشان ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی دی وی محبوب فرمائل یا فاطمہ تو قومی الى اضحیتی کی فشہدیہا. محبوب فاطمی رضی اللہ عنہ تو پاسے گا کله چې ستا حلاله کېږي نو هلته ودرېږه او حاضره شه، فاشهدیها، حاضره شه هلته. فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك. اے فاطمی بی بی لاړ شه هغه ځای کې ودرېږه کله چې ستا د قربانۍ څاروي نه وینه تلیږي او اول ساس کې ته پرېوځې، نو چې هغه اول ساسې څنګه پریوزي په دغه ټکي باندې دغه دم باندې تا چې مخکې څومره ګناهونه دنیا کې کړي ټول درته معاف شي، ټول درته ختم شي. فاطمه بی بی ډېره خوشحاله شوه، هره محبوب هم په امت باندې ډېر مهربان دی، خو خاندان هم ډېر مهربان. قالت یا رسول الله لنا خاصة اهل البيت او لنا وللمسلمین. اے محبوب علیہ السلام دا تاسو چې کوم اجر بیان کا چې یو ساس کې وینه تلیږي نو د هغې سره متصله د انسان تمام ګناه معاف کیږي. النا خاصتا اهل البیت، دا مونږ ستا خاندان یو،
نو دا رسول الله خاندان دا پارا دا اجر خاص دے کنا لنا وللمسلمین مونگ تمشتا و عام و مسلمانانو تمشتا. قال نو محبوب علیہ السلام فرمائل بل لنا وللمسلمین مونگ تمشتا او ټولو مسلمانانو ته هم دغه اجر ملاویږي، ټولو ته دا اجر ملاویږي. په دې اجر کې مونږ هم ځان سره خاص. دا شان روایت بلکې راځي فاطمی بیبي ته محبوب وایي پاسېږه سروې د لالې ګل ته ودرېږه فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنبنا. یو ساس کې چې تلیږي د هرې ګناه دپاره مغفرت دی دا. اما انه یجاء بلحمها ودمها توضع في ميزانك 70 ضعفا. ستا د څاروي غوښه به مراشي، وینه به مراشي، ورځ د قیامت باندې به وچندې باندې درنو تللی شي او د نیکۍ په اعمالو کې به واچولی شي. ونه بلکې 70 چنده 70 ضعفا 70 چنده درنه به د نیکۍ په تله کې واچولی شي. نو دا په خوښۍ د نفس باندې ممکن چې د اختره پورې بل بیان راشي، شاید په هغې کې دا قربانی متعلقه احکاماتو بیان شي، خو د فضیلت متعلق مې دا څو خبرې وکړي. نو یو مسله د عرفې د ورځې د روژې چې ضرور دا ونیسئ، بل دغه شپې په عبادت باندې تېرې کوئ، لا اقل جمع پکې مه قضا کوئ د ماخوستن وروسار. او دریم قربانی د زړه په خوښۍ په شوق باندې په دغه سخا باندې مه یېرېږه که لږ زیاتې پې باندې ولګېدې اله العالمین به خیر و برکت ستا په نور مال کې واچوي، کمزورې مال مه وروړه. او بله مسله دا چې د مردګانو نه قرباني کېږي که نه، نو د هغې متعلق امام ابو داود دویم جلد د ابو داود شریف په کتاب الاضحیه کې باب لګی باب الاضحیه عن المیت، د مړي نه قربانی. نو دا باب دې دپاره لګی چې د مړي نه قربانی جایز ده. دلیل په دې خبره باندې عمل د حضرت علی کرم الله وجهه پیش کوي چې حضرت علی سے بدوه قربانی کولې نو یو ورځ ترې چا تپوس وکړ، چا ترې تپوس وکړ چې تاسو دوه قربانی ولې کوئ؟ نو حضرت علی سے مبارک ورته وویل چې بذلک اوصانی رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دې دوه قربانیو باندې یعنی په دې دویمه ماته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وصیت کړی یعنی امر یې کړی یوصیکم الله فی اولادکم. دا وصیت د شریعت په زبان باندې دا په معنا د امر باندې وي. یوصیکم دا داسې وصیت نه چې سړی مړ کېږي هلکه تا ته مې داسې وي نو داسې به کوې راپس، دا په معنا د امر باندې وي. بذلک اوصانی رسول الله، ای بذلک امرنی رسول الله، په دې باندې ما ته رسول الله مبارک امر کړی چې یو قربانی ما پسې کوه، یو قربانی ما پسې کوه. پرون په یو ځای کې ناستم نو یو ناجوړه تاسو ناجوړه چاته وایي که نه چې بیمار وي چې ته ډاکټر ته، زه ناجوړه هغه چاته وایم چې عقیده یې مرداره شوي. یو ناجوړه چې ته عقیدې کینسر ورته رسېدلی و، د عقیدې کینسر ورته رسېدلی و، نو ما ته راغی کېناسته، نو ما ته وایي چې یاره جي دا څه خلک دي هغوی مړو پسې قربانیانې کوي او نبی علیہ السلام پسې قربانی کوي. ما یا او داسې ډېر نیکان شته دي چې داسې کار کوي، ډېر ښه خلک داسې شته په دې امت کې. خو دا سړي داسې ښکته پورته راته وکتل چې دا خو څه بل شان خبره ده وکړه. نو بیا ما ورته وویل چې مولای که امی وی چې زه خو امی ما چې امی د مولیانو کار کې ګوتې مه وه، تا خو دا شی دومره په سپکه یاد کوو، کتابونو په دې باندې لیکل کړي دي. حضرت علی صاحب مبارک هغه چې کوم دی هغه به دوه قربانۍ کولې او چا ته نه تپوس وکړه چې ته دوه قربانۍ ولې کوې؟ نو هغه ورته وویل چې بذلک اوصانی رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما ته په دې رسول الله مبارک امر کړی
خبرپور کې یو بیان ما داسې وکړ چې چا چیټ راوړل نو ما دا حدیث پیش کړ. بیا دلته راپسې مجلس کې به کوم مولا ناست هو، د مولیانو توره بیا دای چې مخامخ څه نه وایي، خو چې کله تېنه لاړ شي نو بیا دنه پړانګ جوړ شي، بیا ډېر غورېږي. نو هغه کس ته ویلي چې یاره بد دا مېلمه و ما څه نه وې ما چې بېعزتي ونه شي، او دا چیټ واخله او دته لاړ شه. چیټ راغی نو په چیټ کې لیکلي و چې حضرت علي صاحب قرباني کړې وه، نبي علیه السلام پسې هغه ته روا وه، ځکه هغه ته نبي علیه السلام وصیت کړی و، امر یې کړی و، مونږ ته ناروا ده، مونږ یې نه شو کولی. نو ما هماغه چیټ په شا باندې واپس جواب ورکړ، ما وې زه هغه ته داسې ووایه او چیټ کې مې ولیکل چې یو شی ناروا او بدعت شوي نو رسول الله مبارک په بدعت باندې امر کوي، جواب راکوي، امر کوي ور باندې. یو شی چې ناروا شو نو بیا حضرت علي صاحب ته دې ناروا امر ولې وکړ؟ خو دا دلیل د جواز دی چې دا روا دی که نه. البته امر تقاضا د وجوب کوي نو هغه ته خصوصا امر کړی او په هغه ضروري و کولی، په ما ته ضروري نه ده. که څوک یې کوي ودې کېږي نه دې کوي، لازمه نه ده. او که داسې خبره پکې نه وي موجوده چې هغه داسې نه وی ویلی چې ما ته خاص امر کړی، نو بیا خو په دې ټول امت لازمه وه چې ټول امت ته امر کړی، ټولو به دا کولی. بیا اوس هغه باندې لازمه وه، په موږ لازمه نه ده. څوک یې کوي ودې کېږي نه دې کوي، خو دلیل د جواز خو جوړ شه که نه چې دا کار روا دی. او دویم روایت میں ورته دا ولیکه د ابو داود شریف چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به دوه قربانۍ کولې. دا ټول کتاب الاضحیه هر باب راخستی ده، هر کتاب، او دا روایت صحیح دی. هغه دواړو قربانیو کې به نبی علیه السلام داسې ویل: اللهم تقبل من محمد صلی الله علیه وسلم ومن امت محمد صلی الله علیه وسلم. الہ دا قربانی مانم قبولی کی او زما د تمام امت نیم قبولی کی. نو مې مړی خو بیا هم لا یو هلته خو نمونه لري، قبر لري، ته ویم نه د سره چې لاره چا زوی و پیدا کېږي که نه پیدا کېږي، ته د سره وی نه تا پسې خلکو کړي دي، ثواب یې در بخلی. او مړی خو لا بیا هم چې کوم دی هغه قبر شته، هغه پسې خلک دعاګانې کوي، هغه دعا ور رسېږي، نفلي حجونو ثواب ور رسېږي. څومره عبادت وګورئ، د کوم عبادت ثواب مړي ته نه رسېږي چې د قربانۍ به ونه رسېږي. خو نفلی حج په حدیثو ثابت دی ثواب رسی، تلاوت ثابت دی د هغې ثواب رسیږي، اور دعا ثابت ده د هغې ثواب رسیږي، اور صدقات او خیراتونه ثابت دي د هغې ثواب رسیږي، ورته نفلی عبادات او ثواب رسیږي. نو آخر کم دلیل په حرمت راغی چې قربانی عبادت دی د دې نه رسیږي او د نور به رسیږي؟ نو دا دی خود ساخته د خپلې خېټې مسایل دي. په دې مسلو کې څوک شبهې درته پیدا نه کړي. کوم چې تاسو کې مالداران او د وس خاوندان دي، زیات کوشش د دې ولګوئ چې تاسو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پسې خامخا قرباني کوئ. لازمه نه ده، واجب ورته مه وایئ، خو لکه دا کار دې زمن سره ځکه کوئ چې یو خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روح پې خوشحالېږي، نو هغه به ضرور چې کوم دی بیا ستا سفارش او شفاعت کوي. او چې ته داسې ځان ته بېګانه او پردی کړې نو هغه دې بیا څه پروا کوي؟ نو ځان مونږ ته پکار دی چې پې ورګډ کړو، هغه مونږ ته ضرورت خو نه لري، مونږ به ځان ور یادو ورته. او بله دا ده چې دې زمن کې هغه ناجوړه چې په زړه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمني لري، د هغوی زړونه پیچوي. کله چې د نبي علیه السلام قرباني دې ومنله، نو بیا هغه ښه ښکاره حلاله وه، یو څو ناجوړه ولاړې د هغوی په مخ کې حلاله وه، دا د نبي علیه السلام په نوم مې خیرات کړي، چې د هغوی خو پې زړونه وچوي که نه. ادی چې څومره یو عاشقان د یو ښه کار نه منې کوي، هماغومره به خدای تعالی عاشقان نورم تیزوي. یاره یو وخت کې تاسو سوچ وکئ دا میلاد النبي خو چرته به د یو پیر صاحب په دربار کې کېده یا 15 یا 10 به ټول پېښور کې نه و، خو چې هغه چا چې زړه کې د محمد عربي دشمني وه او دې محفل ته بدعت وویل، دې محفل ته ناروا وویل، مت دومره ډېر شو چې اوس د دې زړونه پې باندې چې په عرضې کې لګیا دی میلاد النبي دی او میلاد النبي دی، پورا ور باندې داسې دي چې حیران دي چې موږ څه چلو. نو چې کم کار نه دی انکار کوي، نو هغه کار تاسو سم د جهاد په نیت باندې کوئ، پرې چې زړونه پې خفه کېږي. دا شان حدیث مبارک کې راځي: خیر اضحیة الکبش، غوره د قربانیو نه چې کم دی هغه ګډ دی، ګډ دا ګډ چې کم دی دا غوره د قربانیو نه دی. په غټو څارویانو کې 1 نفر شریکېدی شي،
او ګډانو چیلې کې انفراد دې ځان ته بکئی بهتري په څو وجو باندې کې دیشي یو ځل بهتري دا هم د چې تزان سره نور کسان په مال کې شریک کینو روا کار دی سنا روا نه دی خدا څلور یا پنځه چې تا شریک کړی دي کپدیو کې د یو سړی نیت خراب او د غوخیو یا نور نیت کې خرابي وا نو چار کله نیت داغه خراب شو نو دا چې کوم ور سره شریک دی د قربانین تباہ برباد کړ دام خراب شو نستا خو نیت جوړ دی خو استا د مرګري په نیت څه خبره چې دا جوړ دی کنه جوړ د ریا لپاره کړي کنا سي تربور د شرم نه کړي دا کاسه خزو په غور ور کړي دا ورته چې ګوره دا فلانه کوي ته نه کې را قرض کړي دی کړي دا ډېری خبري جوړیږي او کله الله د رضا لپاره کړي چې دا یو سنت عمل له ماته په اجر ملاوي چې دا غنیت خراب شستا قربانیم خراب کړل ځن سره نو ناروا نه ده شرکت خروا ده خودم را ده چې نن سبا زمان کې خطرونه پکې ډېر دي نو چې ځان ته قرباني وکړي شنو دا بهترینه طریقه ده چې ځان ته وشي پاتې شو د هغې د سرمن متعلق خرڅول چې یو سړی ځان لپاره خرڅ کړي یا خرڅ کړه پیسې را واخیستې زه بیا به کم طالب ته ورکم رو هغه ته ولګېږي بیا دا پردی قرض خلاصول خو ډېر ګران کار یې به چېرته ورکوي ابو هريره رضی الله عنه روایت د حاکم نے صحیح اسناد دی وای نبی علیہ السلام فرمایل من باع جلد اضحیته فلا اضحیة له چا چې نه قربانی سرمن ځان د پاره خرڅ کړه فلا اضحیة له د انسان قربانی نه ده شوی د انسان قربانی تباہ برباد شو خراب شو بس غوخه خبر ایمان او خوړه فاجر ته تمه نه کوي چې چا د قربانی سرمن د خپل مفاد او ځان لپاره خرڅ کړي اغستانه ده بس نو به ځان لپاره نه خرڅي اور انسانان چې هغه وس لري او قربانی ونکړه دا روایت هم د حاکم نه صحیح دی ابو هريره راوی دی چې نبی رسول الله فرمایل من وجد ساعه لان يضحي فلم يضحى فلا يحضر مصلانا د چا وسو طاقت کې د چې قربانی دیو کې بیا مون کړه فلا يحضر مصلانا نو دغه امتی دې زمون منځ ته ناراضي زمون عیدګاه کې دې مونږ سره شرکت نه کوي څومره تشدد وکړه چې چا خواص دی او قربانی نه کوي دا دې مونږ سره اختر مونږ کې نه شریکيږي چې دې قربانی نه کوي نو د مونږ د تبه څه ضرورت دی چې دا را خوشی شوی دی عیدګاه کې یا مسجد کې چې مونږ کېږي نو هلته مونږ سره ولاړ بیا دې مونږ سره په مانځه کې هم شرکت نه کوي دغه انسان مانځه ته هم زمونږ ضرورت نشته او اجتماع ته راتلو ته هم زمونږ ضرورت نشته بس ګوښه نشین دي چې زمونږ اعمال نه کوي بهرحال دا څو مسائل مقتضى الحال موافق بیان شو باقی احکامات د قربانی ممکن روان بیان کې وچړلی شي درود شریف په شوق سره ولولئ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا ربنا زدنا علما نافعا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك